رنگو خراب مشه د بلې جګړې ښکار مشه وطن خوار مشه کمین کمین چاپا چاپا بمبار بمبار مشه وطن خوار مشه وطن خوار مشه رنگو خراب مشه د بلې جګړې ښکار مشه وطن خوار مشه کمین کمین چاپا چاپا بمبار بمبار مشه وطن خوار. سلامونه درنو اوریدونکو، وخت مو بخیر. ډیر ښه راغلی له غزني ملي راډیو څخه د شل کلن مزل خپرونې ته. په دې خپرونه کې د تیر شل کلن جهاد له مبارزینو او مجاهدینو سره خبرې کوو. له دوی سره د دوی په تیر ژوند باندې خبرې کوو او د دوی په تیر شل کلنه دوره ورسره خبرې کوو. نو نن هم په خپرونه کې را سره یو دروند او قدرمن مېلمه ده. زموږ مېلمه به خپله تاسو ته ځان معرفي کړي. نوم او اصل کې د کوم ځای اوسېدونکي یاست؟ ډیره مننه تاسو اوریدونکو او تاسو ټول ته زه سلامونه وړاندې کوم. زه خپله د غزني ولایت د دیګ ولسوالۍ د دیګ کلي یم. اصلي نوم یې ګلزمان ده. په ذبیح الله باندې مشهور یم. ذبیح الله را بسو دې ته چې څو کلن وایي چې جهاد مو پیل کړ او څو کاله مو جهاد وکړ؟ زه تقریبا د 10 کالو به اوسې ما جهاد پیل کړ. څو کاله مو جهاد وکړ؟ تقریبا 11 کاله مو 11 کاله مو جهاد کړی. ولې مو جهاد پیل کړ؟ عامل یې څه و؟ عامل یې دا اوس یو خو امریکایان راغلي وو، افغانستان یې اشغال کړی ولو، او بل تقریبا موږ بس دا کوم ملګري بدلې راکړو چې هغه به موږ لیدلو، یکنې موږ ته به ډېر خوند راکول. موږ به چې واړو جوماتو ته به ورکړو، له دوی سره به چای هم خوړ، ډوډۍ به هم خوړله، یکنې ډېر خوشحاله کېدو. نو موږ ته دوی هغه ډېر خوند راکول. نو څنګه چې موږ په دې پوه سو، موږ هم جهاد ته ملا وتړله. کله مو جهادي مبارزه پیل کړه، چا ډېر وهڅولې او چا مخالفت هم وکړه که نه؟ مخالفت خو نو کور کې خامخا دغومره مخالفت کېږي. پلار هم دغومره ویل چې مه ځه، بس موږ ورته چې یا ځو، خو بله کله به پټ تېر کړو، کله به څنګه کړو، خو اخري هغه هم دومره مجبور اوسو چې اخر اجازه هم پسې راکړه. او چا وهڅولی؟ بس ملا عبدالله موږ دې سره ډېر روابط درلودو. بس یغه راته وویل، یغه ته مو وویل چې موږ ته په ډلګۍ کې ځای راکړئ. یغه راته وویل سمه ده، صحیح ده، تاسې اوس کسیران یاست، څو وخت ماتل وکړئ. بیا موږ ماتل وکړو، یو 2 کاله داسې ماتل کې سره تېر کړو. بیا یې یغه راته وویل راځه راځه نوري ګروپ ته. بیا نوري ته وروستم، بس له نوري سره په ګروپ کې واړول. ملا عبدالله څوک و او ژوندی دی که شهید سوی؟ نه، هغه شهید سو. هغه ملا عبدالله په ګرګه باندې مشهور و، ډېر غیرتي او ډېر کلک مجاهد و. یعنې د امریکایانو هم ډېر کوشش پسې وکړو او عسکرو هم ډېر کوشش پې وکړو. خو بیا له هغه بعده تقریبا اردو ډېر کوشش پسې کول، بیا اردو یو کمین پې وویل، بیا ورې شهید کړو. چېرته شهید سو؟ ما د دیګ خواته، د دیګ له کلي یو خواته څنګ ته یو ځای د ملاریم باغچه ورته وایي، دلته ډېر چنارونه هم دي، ورې یغو کمین ورته نیولی و. بس دی د ورې په موټرسایکل ورغلی، ورې شهید کړو. تاسو څنګه خبر سو چې هغه شهید سوی ده؟ نو موږ ورې ګرځېدو، د دیګ خواته ولو، بشټکان وسو چې څو وخت بعد درک سره معلوم کړو ملا عبدالله شهید کړی و. بس ولسوالي ته یې راوړی و، بیا ورې سخت سره زوبل کړی و، دغه ټکان یې سره پې کړی، دا سر سره یې ویستی و، په ټانک پورې یې کش کړی ولو، ډېر یې زوبل کړی ولو. د هماغه جهادي دورې که یوه خوږه خاطره را سره شریک کړئ چې ستاسو لپاره ډېره خوندوره وه او ډېر په هماغه وخت کې ورباندې خوشحاله سوي یاسته؟ نو هغه دا خوږه خاطره وه چې کله وخت موږ خو ورې دا وضعیت ډېر اوله کې ډېر سره خراب و، کویې وراوتې، یکنې جنګ مو سره کول، یو څو وخت جنګ به وکړو، بیا به بل کلي ته تېر ولاړو، بیا به یو څو وخت جنګ سره وکړو، بل کلي ته به ولاړو. خو سوکه سوکه هله هله تعرضونه شروع سو، بس لیزرې راووتې، بیا موږ لیزرو ته یکنې ډېر خوشحاله وو. کله چې لیزر راوتې، بیا د تاسنګ کې پیارټي وله، د لو پیارټي ورته ویله، دغه ولسوالي وه، دغه دې خواته یو بله پوسته وه. تقریبا دا ټول جان دی نیولي وو. په دې باندې ملګرو کارونه شروع کړو، یو څو وخت کتې هم رالې، ښه خوندور کارونه پې وسو. کله چې دا پیارټي فتح وسوه، ډېر یقیني خوشحاله وم. د پیارټي د فتح کیسه که راته وکړئ، هغه ورځ ستاسو وی که نه وی، او یعنې تاسو خپله جنګ کې وی که نه وی، او څنګه فتح سوه؟ نو هغه خو ملګرو یوه ورځ کار پې وکړو، ښه مضبوط کار یې پې وکړو. کارونه یې پې وکړو، دوی یو څو نفره کې ولګېدو. موږ یو بل د وسیق په نامه و، د بالای د کلي و، دا موږ یو ملګری هم شهید سو، یکنې ډېر تکړه ډېر لایقه سړی و، دا هم دې جنګ کې شهید سو. له هغه بعده دلې ډېر خوندور کار وسو، یوه ورځ ښه کار پې وسو. نو دوی یو څو نفره سره کې ختم سولو.
له هغو بعده بېرته موږ رالو سره ملګري م رالو تاسنګ کلي ته. د تاسنګ په کلي کې مې ټوله ورځ سره تېره کړه. نور مجاهدین هم ډېر وو، تقریبا بیخي ډېر مجاهدین وو. په دا بله ورځ باندې بیا کار په دغو جانو باندې ټوله باندې ښه کارونه وسو. بیا د یو ولسوالي هم پرېښوده، د دې خواته پوسته یې پرېښودله. نو تقریبا موږ دې خواته یو د زینت کور ورته وایي د پورته ځای کې موږ په دغو کې ورته واړولو. د سار خواست کېده د پیاټي خالي کړې وله د یا نه خواته ګردۍ پوستې خواته کړلې وو. دا څه اکمالات ښه اسپات و، دا ټول ملګري سره ورلو، ټول شیان یې ترې راواخیستو، سره راویستو. بله خبره دا د ذبیح الله چې دغسې مبارزې عموما ترخې البته جالبې خاطرې هم لري، کومه خاطره یې ډېره درته جالبه وه؟ جالبه دا وه چې موږ یو وخت کې د توپیر له خوا رالو، دې خواته دا کورونه لږ سره ازاد دي، داسې ډېر تنګې نه لري سره. بیا موږ دلته د راسکوپ ورته کېښو، کار مو وکړو، ډېر خوندور کار پرې وسو. ولسوالي په کمانډویانو باندې، دلته ولسوالي وه، یو خواته کمانډویانو، په دې باندې کار وکړو. نو دلته مې کار وکړو، یو 2 ورځې، یوه ورځ مې کې ورکړه. دا بله ورځ زرکاوي د رهبر صاحب ملګری د دې سره مو خبره وکړه، دې هم په رحم کې اړولو. بس دې هم د راسکوپ راوړی، یو د راسکوپ د موږ وو، یو 15 ملګري دلې ورته کېناستو. 15 ملګري چې کېناستو، نو عسکرو تر مخې دغه ترتیب سره برابر کړی وو، خو موږ نه وو پرې خبر. چې د راسکوپونه ورته کېښودو، ملګرو ټکان پرې وکړو، دی ټکان هم نه کوي او ځان هم نه راښکاروي د راسکوپو ته. موږ ورته انتظار ټکان نه کوي، یو ټک وکړي بس ما موږ غلطوي، خو دی ځان نه راښکاروي چې ملګري سم کار پرې وکړي. خو ملګرو راته ویل چې دغه نن څه کیسه ده، اول داسې کیسه ده. ما ورته ویل والله که دې څه کیسه ده، خامخا څه چل یې نه جوړ کړي، راځئ چې ځان نه راښکاروي، تېر ولاړ سو. خو په دغو کې یو څه وخت بیا ورته انتظار سو، زرکاوي یو 2 ټکه پرې وکړو د راسکوپ، خو بیا یې ځان نه کړو ښکاره. اتې ما یو مشوره سره وکړه چې راځه نو دا ځان نه ښکاروي، اتې به ولاړ سو. تېر کله له ما سره موټر و، له زرکاوي و، یو بل ملګری شهید سو، د وقاص په نامه و، او پاتې خالد هم شهید سو، هغه هم په موټرسایکل و سره، دغه 2 موټرسایکلې بولې او موټر بولی و. کله چې موږ موټر ته وخاتو، ما چې داسې وکتو، ټانګ یې راخوسه کړی دی، دا شکې دا لمبه یې راښکاري، دا ټکان داسې راباندې کوي. دا دیوالو سرونه یې وایستو، موټر نه ولګېدو. ملګرو راته ویل چې اوس څنګه کوو؟ ملګرو راته ویل چې اوس خو کته کېدای هم نه سو، به داسې وکړو چې هغه به وکړو، موټر درخوسه که دی دې ټکان کوي، اتې که موټر ولګېدو بیا به یې ورقم کړو. خو په دغو کې بل ملګري دغه له شا ویل چې انشاءالله اطمینان دی، هېڅ مشکل هم نشته چې ورخطا نه سي، او موټر یا وانه وړي یا چپن نه سي. نو خو هلته دوی تقریبا 3 ټانګه راخوس کړي ول. په دې کې ما زرکاوي ته وکتو، ډېره داسې شیله غوندې ځای و، دا موټرسایکل یې دغسې ور وستل، دغه د څڼې هم ډېرې غټې څڼې دي. دا ما داسې وکتو، دغه موټرسایکل یې دغسې پورته کړو، یو خواته ولګېدو، خو موټرسایکل وانه چول. حاتم ویل دا انشاءالله دی هم خلاص سو. خو موږ دغسې راتاوېدو، زرکاوي دلې ورته رسېدلی و، دغه د رام پوسته په هغو وخت کې فتحه وه، دغسې زاړه جیان یې ماسې پاته و. دی په دې کې ورته ولاړو، بس څنګه ټانګونه ورته راکېټ ټکې پرې وکړو. له خوا موږ هم داسې موټر سره راتاو کړو، نور مخابره کې مغاښ سره وکړو، نور ملګري هم سره راتلل. نو مجاهدینو یقیني ډېر اخلاص سره درلود، مجاهدینو تقریبا له هر جز ځان سره راورسول. بس کار روان سو، یو څو ټانګونه، 12 ټانګونه نور له هغه چې هم رالو، له غزني چې خو اتې ډېر مضبوط کار سره وسو. تقریبا په یوه ورځ باندې 8 ټکه د راکېټ وسو پرې باندې. هله جنګ روان و، خو بیا موږ یو 2 ملګري، یو په پښه باندې ولګېدو، د عباس په نامه و، بس موږ د دیاک و شهید سو. بیا بس هغه په د پښه باندې ولګېد، یو بل د عمر په نامه و، د پلاس باندې ولګېدو. خو بس ملګري ورته کلک سو، هله ډېر وخت جنګ وسو، یقیني ډېر وخت جنګ وسو. بیرته ټانګونه په شا سو، بیرته وتښتېدو ټانګونه په شا باندې. ډېره مننه، خوشحاله اوسېږي. ذبیح الله عموما دغسې جګړې چې داسې مبارزې د دې تر څنګ چې داسې خوږې او جالبې خاطرې لري، ترخې خاطرې هم لري، ترخه خاطره مو څه وه؟ ترخه خاطره خو موږ تقریبا دغه تاسنګ کې بیا دغه پوستې ولسوالي سوې داسې فتح سوې، بیا موږ د تاسنګ کلی ساتل سي، د شپې بیرته را نسي یا بیرته د تاسنګ راچونه نسي. تقریبا موږ به ډېر مجاهدین وو کې هر څنګه اسلحه به ور سره پیریم کې کولې، ډېر په نظم ساتل، ډېر په بیدار به کې اوسېدو. نو په دې کې موږ په دغه وخت کې له چاپې په دیه کې بیخي نه وې ولیدلې، دغه اولینه چاپه اوس په موږ باندې ولیده. دا چاپه اوس په موږ باندې ولیده.
موږ په دیګ کې په یوه ورځ میلمانه وو، موږ یو مخلص ملګری ده نو دې میلمستیا کړې وه، د لاندې میلمستیا کړې وه. موږ د ورځې ورې تېر ولاړو دا ټول ملګري، موږ چې ورې ولاړو بس مازدیګر بېرته سره رالو، دلې په یو جومات کې مو واړولو، دغه ملګري مو راسره ټول په دغه جومات کې مو واړولو. مازدیګر جمع مو دلې وکړه، د ماښام جمع مو وکړه. نو د موږ سر ګروپ خالد په نامه و، دې راته وویل چې موږ هلته دوستانو لاندې کړی ده، زه به ورې ولاړ سم. ما ته یې وویل چې ته له ملګرو سره پاتې شي. ما ورته ښه سمه ده، مسؤلیت یې ما ته پرېښودل. نو ما ملګرو ته ویل چې اوس څنګه کوو، دلې یو کورنۍ راغی وایي ما میلمانه یاست، تاسو به له ما سره ځئ. اتې موږ هم سره ولاړو، 5 ملګري وو. وروسته ولاړو 5 سره ملګري ورې ولاړو، ورې ډوډۍ موډۍ وخوړه. نو د صابر صاحب ملګري هم دلې په تاسنګ کې وو، دې سره غوا وکړو چې پیره په کوم جومات کې کوو. اتیم دغه د رانخېلو جومات په تاسنګ کې ورته وایي. اتیم دغه سره وټاکل، دوی هم رالو دلې، موږ هم رالو دلې. بس د ماخوستن جمع مو وکړه. اتیم له کورو چې چای مې راوغوښتل، خلکو چای راته راوړ. نو دلې هم واړولې، یو څو مڼې وې دلې په دغه کور کې ما ته راکړې، وایي دغه به ورې بیا ملګري سره وخورې. اتیم وایي دا مڼه هم ورکړه ملګرو ته سره، مڼې چې وخوړې. ملګری راغی، فضا ډېره خرابه ده. نو صداقت په نامه و، د صابر صاحب ملګری و، دا په یو وخت د هغو سره ګروپ و، د هغو سره هم غا وکړو چې وضعیت خو دغه رقم ده، څنګه کوو. اتې ویلې ځم درځم، یو 4 ملګري نور هم دي راسره، موږ هم تاسې خواته درځو. نو هغه لا نه و رارسېدلې چې په موږ باندې غاښ سره وسو، ټپنې رالې، چا ویل د لغوات خواته کېنولې، چا څه رقم غاښ کول. څو موږ دغه سره معلوموله، جازو دورې شروع کړې په تاسنګ باندې، جنګیالي کوتر هم راورسېدو. نو اتې موږ چاپه نه ولیدلې، زه راووتم، میل و راسره، مرمۍ مې ورته تېره کړه، دلې مخ ته یو څوک کنډوالې و، جارو جای و، په دغه ځای کې دغسې ورته ودرېدم. د منتقم په نامه و، صابر صاحب ملګری و، له دې سره د سپنګۍ دوربین و. نو هغه په دغو کې ورته ګورې، وایي دې خواته څه شی نه ښکارېږي. خبره کې غاښ کوي، چا ویل تاسنګ خواته ده، چا ویل د لغوات خواته ده، خو دغه درک نه معلومېده. موږ صداقت سره غا وکړو چې موږ څنګه وکړو، اوس په جومات کې انتظار سو که بل ځای، اوس ملګري ټول پرې وځي، نو دا خو که چاپس و بیا ډېر تاوان کوي. یو ویل نه تاسې تشکیل مه کوئ، زه در رسېږم، ملګري مې در سره. زه صداقت څنګه راورسېدو، د اورکي سره یو ځای سو. اتې ور راته ویل وایي هغه وکړه، اوس څنګه کوو. ما ورته ته څنګه کوې؟ ده ویل 2 ملګري هر کور ته وخېځئ، که هر چا ته عسکر ورلو یا امریکایان ورلوي، تر هغو جنګ سره کوئ، ژوندی ځان په لاس مه ورکوو تر څو مرمۍ سره. ښه سمه ده صحیح. بس په دغو ځای کې روان شو. موږ یو بل ملګری و، ډېر کلک سړی و او ډېر غیرتي سړی و، جلالي په نامه و. ما سره راکټ و، ده راته ویل دا راکټ نن ما ته راکړه. اتې ما خوا بده سوم، که اوس ورنه کړې اتې به طبیعت خراب شي، هسې مې د چاپې کار ده. اتې مې راکټ ورکړو، ما خپل میل را سره واخیستل، یو د هارون په نامه و، دې ته مې ویل هم راځه چې روان سو. دی هم له شاره پسې روان سو، دا نور ملګري خو 2 اوله تر مخې 2 روان. دغه د آغا صاحب جومات خوا باندې موږ تللو، رانخېلو جومات ته، له دې چې موږ د شپور ته روان وو. له دې چې شپور ته روان وو، په دې کوڅه کې اتې جاز ټکان را باندې شروع کړو، یقیني ډېر تیز ټکان و. هغه ډېره خطرناکه شپه وه او ډېره خطرناکه چپه وه. چې ټکان یې شروع کړو، دیوالو په خوا داسې موږ څنګه وویل چې دیوال ته څنګه ورکړو، دلته ونه ویلې، دغسې ټکان یې څه وکړو، داسې ښه دایره یې جوړه کړه. شاته مې سره راکاته کوڅه کې ډېر سخت ټکان یې پسې وکړو. دا یو ځای کې موږ بش بیخي نه ولګېد، دا بل ځای ته راورسېدو، بس ټکان یې وکړو. زه زخمي شوم، پښو کې ولګېدم، په لاسو کې مې ولګېدم، زخمي شوم. دا ملګري غار باندې څنګه شوې؟ ما ورته ویل زه ولګېدم، ته وجود ته ځان رسوه. نو دی غریب له ما چې پورته تللی و، دی یقیني خلاص و، د غریب طاقت نه و کړی، داسې دوکان یو څاله غوندې ځای و، دلې کې درېدلی یم و، خو اتې زړه طاقت نه کول، ورختایي و. هغه ډېره خطرناکه شپه وه، ډېر بد وحشت یې وکړو په هغه چاپه کې، یقیني ډېر بد بمبار یې کول. د غریب ډېر طاقت نه و کړی، له هغو چې راوتلی و، یو څه ځای پورته تللی و، دلې اتې شهید کړی و، جازو ویستی و. نو ما ویل چې نو اوس څنګه وکړم؟ بس سوچ راغی، دلې تقریبا اوبه ځي، د تاسنګ اوبه ډېرې اوبه هم دي. دغه بیګا د ورځې په دغه یو لښتي کې اوبه کللې وې، بیګا د بلې خواته اوښتې وې. نو زه دغه لښتی وچ لښتی ولو اوبه کې کللې وې، مازدیګر یې ترې اړولې وې. اتې مې دې ته ځان ور واچول، تر پوله لاندې کې کېناستم، دلې ناستم، خو هله ډېر سخته بمبار یې کول پسې. په باندې 2 بجې که 3 بجې دغه ځای کې په دا جومات باندې د شپې بمبار یې وکړو. دا جومات یې هم شهید کړو، 5 ملګري د مخکې پاته وو.
کنه د لغه مخکې مرګره یو څه ټکان هم سره وکړو د جماعت یو څه جنگ هم سره وکړو څنګه یو څه جنگ سره وکړو اتی بس بمبار پی وکړو ورله وره جماعت یې کیند داس کړو یو شی نه معلومه د جماعت دا رقم خطا کړو تاسو بیا په پلیک تر څو وخت وای تقریبا موږ سار سیملایان ازنګونه کول تر وخت په پلیک بیا سار څنګه پوسې نور چاپنست د باندې راوته نو د شپې لري په باندې 3 بجې یو لري هلیکوپټر له دلې مکتب د تاسو مکتب ورته وایي درې سره ده په دغه ځکه کې ما د اسان اندازې راکړلې هلیکوپټر کېنول یو څونه پر دی پورته کړو یو څونه پر سپورت کو یو نیمه غانټه بعد سی بیا رالو چاپیول هلیکوپټر ټول سره ولاړې پاتې فضا سمسوله فضا کې چې نه ښکارېدو دغه سی اجازهونه دغه شټ وګرځېدې ما سه هڅه وکړه اته داس قراري و دي چې غاغ ماګم نو سراوته ملایانو ماته ځنګونه کول دي سراوته ما سیمرګور تم وکاتو مرګري د لټور شیدان سو بیا سار ټول مرګرو له شهادت خبر سو چې ټول شهیدان سوي دي او څنګه خبر سوي چا درته وایي چې نور مرګري دیم شهیدان دي نو دلې ثابت صاحب هم تاسن کې په دغه ورځ باندې یو ممتاز اخونزاده و زه سې کله لپل راوتم دلې ولا زولاړو مجلس وکاته دلې څو مرګري شهیدان ثابت صاحب راغی وای ذبیح الله څنګه کیسه ده ما ورته ویل مرګري ټول شهیدان سوي دي اته ویل ته څنګه ما ورته زم لګیدل یم د بل مرګري غاو کو یو موټر راوستل زه اته موټر ته واچولم مرګور ته مزه سی وکړه دغه د ما خاطینو کینسو دغه ټول مرګري جماعت هم ولدل دا مرګري د لپاره دغه ټول شهیدانو اته خلک سره رالو لوډر راوستل دغه طالبان پلوډر د جماعت راوخلو او دغه سوس د لیو دغه ټول سره رسم کړو د مرګري ټول د لیو شهیدان سيو دغه یو خاطر بیا دوه مرګري نور یو د زبیر په نامو یو بل د ابس خالد مرګري دغه په یو کور کې یو خاطر ولو د مختر په جماعت کې نو دا خبره کړې و سي موږ به کلی منځ ته ولاړ سو دغه یو کور دلته تنا ده د کلی منځ کې به دغه مشکل نه وي هغه سره روان سي او د لیب د کوڅه کې هغه جاز وويستو دغه زبیر زخمی شوی و زبیر زخمی شوی د زخمی تو په حالت کې د کور دروازه خلاصه و دغه سي ځان کور ته کړی ولو وی ګمبت ته ځان اچولو نو وری به ولا عالم ستې څومره وخت و یو څو وخت وری د تیر کړی ولو اته عسكر ورغلی ولو عسكر سره ورغلی و وری په شهید کړی ولو وری شهید کړی ولو اته بیا ډیر سره زبل کړی ولو وری ګمبت کې شهید کړی وری په پرې کوي ولو دغه تاسو مشر چیرته مسؤلون په دوه ستاول چې مسؤلیت ما تر کړو نو دغه خو درته ویل وای د ما دوستانو من مستا کړی دا کته ګلستانوال ورته وای وری د دوستان ولو نو دای وری ولاړ سوري ولاړ مو سره دغه رابطه تر یو کول مخابره کې مغاک سره کول یو بعد څنګه چاپس و نو تی بیا موږ دای نه دلیدله خدای ته وریو چې موږ ته د کور ولو کیسه کوله سارج دغه سي عسكر رالو بیا موږ د چې توپک وشيان واخستو د تم ویل سي د توپک وشيان موږ تراکه د نه راکولو خو بیا موږ ډیر په زاري په زور واغم تیر واخستو د تم وې ستا خو نه څنست نه د سکاریګ لکه طالب هغه د نه کاریدو چې هغه ډیرو خیران تم څنګه منې نه پرې کیغو اته ویل سي خاصه در سره ومنل شيان تر اخستو هغه یل تکرار په ګمبت کې یخو د توپک او چانټه هغه دغه عسكر وړم نو تیر بیا اته د وریول خلک نور خلک هم سره ناس ملمانو نو ډیر د لاندې ملمانو تقریبا 12 نفر وو اته د تیر راځکړی خالد کوم یو اته د چې خالد زې ما تیر استلې وو دلته د دروازې په سر و مېمخانه و دته راوستو وری کومست درولې په پنځه باندې تقریبا واته نه ټکای وستو شهید کړی ول دغه چاپا کې ستاسو دغه ټول مرګر شهیدان سیواز ته پاتې شوی یواز پاتې سم شاش پارس مرګر دل شهیدان څومره غوښ ورځو کې خپوي چې یعنی تام د ارمان نو کړی سکاش کې زم شهید سو شپاس نه پر شهیدان زه ودی پاتم دسی البته د سکل کله د فکر نه کول نو دغه سوچ وای کني ډیر راولې دو مو اول سکنو تو ولې پاتې شوی څنګه بیا وېست د الله تعالی یو شانه پر کړی الله تعالی یقین نه دی وزلی یقین دغه ډیر جیان غلي د مخ کې پاتې سوی یو خو بس د الله تعالی چې نه پر کړی خو بیا مقتدار ولې کش کې موږ شهیدان سوی دومره مرګر شهیدان ته یو ته ولې پاتې شوی یقین افسوس هم ډیر کول کوم ملګری ډیر خپه سي د چا پکې شهید سه نو یو د جلال په نامو دا ډیر تکړه سړی و ډیر خلی زری و ډیر غیرتي سړی و او یو دغه مو سره ګروپ خالد دام ډیر تکړه سړی او بل د خالد سیولو مخته دام زمره زور راکو چې د یو ورور په دغور سره شي یو جندلاب نامو اسلام منځو کې کوه راغلی و ټول ور جنگ سره وسو
یو د جندلا په نامه یو ریشه سو او یو پلار د لی بیا د اردو والو وروستل دروازه مخ ته ولاړو د اردو والو ټکان تر کړو هغه د لی شهید کو نو دا تقریبا د کور 4 نفر شهیدان سو د شهادت مخ ته کې ډیر زور راکوزو سي له دغه بعد یو سلیمان زو ته زخمی شوی ولم زخمی تو بعد چې سلیمان زو چې بیرته عالم د لاسونو په کې مې پسمان کو درملنه وسوه سلیمان زو سره عالم د لیم سي خالد ورور یکی وي کني ډیر خې ځواني مې ډیر خلک مو جماعت مختمول دو به خطب ځان نه پوسوي به بل رقم سوم ډیر دردون کې واقعیت ډیر خپکون کې وړاندې دلته ملګرو کیسه کوله چې زخمی شوی مې د زخمی توپ کیسه دی البته یو خدای زخمی توپ ملګرو وی چې حتی د پخې کې مات سوي کیسه راته وکي هغه نو له دغه کیسه نه مخ کې ولا دغه پخې مې سیماس یو غل دغه زخمی توپ نه مخ کې ولا هغه درامو پوسټه ولا موږ چې دغه مجاهدین الحمدلله ډیر ښه انتفاق درلود ډیر ښه خوندور کارونه کولو نو دا پرک موږ بخنه موږ د کې څلور ډلګي مدش نه ویل چې د پلانکی ډلګي مرګره ده پلانکی ډلګي مرګره ده موږ به هدا دا کارونه ټول په ګډه سره کولو نو یو ورځ ما کارونه سره شروع کو روزه و د روزه و ما ان شاء الله په ولسوالۍ باندې کار شروع کو او دغه درام په پوسټو په دیم کار شروع کو پر آباد کې په یو وخت کې عسكر ولا نو چې کارم شروع کو موږ دغه پوسټه ته ورکړو موږ 15 مرګري و دي موږ مسول سی ور پاتې عمر و دي پوسټه الته په ولسوالۍ باندې کار شروع سی غول مو سره خبره کوله چې تاسو کار ولې ولاړ د ولې نه ځندې تاسو ولې کار نه شروع کوئ موږ ته موږ ماته شروع کو خو یو واره مرګري سره رالو یو جترالو یو کلا خواته ودرېدو خالداسن مولستان میږي د راکټ ټک پیو کو اته عسكرو ډیر تیز ټکان کوله چې مرګرو ویل دغه کار نه پکېل ته مرګري د کونج کې خوګوي د دې جنا ورزو خو حاله په سوکا په هغه باندې ورلو یو څنګه ته ورسو مرګري یو څنګه پیورزو یو څنګه ته سی ورلو یو څنګه باندې کوشش وکړه حاله ډیر تیز ټکان کول یو خان ټکان سره وکړو بیا مرګري نه ورلو د تویب مر په نامه و موږ یو مرګري ثابت سال د سره 82 د ته و است د راکټ د 82 ټک په وکړ یو د 82 ټک په وکړو د لې ډبر یو دیوالو د ټول مرګري ترال د تاریزان مو تاریزان د لې رالو دغه جماعت نه اوس بیر تراله کلا خواته د لې چې مرګرو ویل چا ویل ورزو چا ویل نه ورزو خو یو زوم یو بل مرګري و دغه ویل چې نور ازي ورس په باندې مجاهد په نامه اته څلور پنځو مرګرو ورمنډه کړه ورې سره منډه کړه څنګه بوجو بیخته ورسېدو اته مرګرو تل یو راکټ را سره وړي ونه ستاسي ګرنیټان ورواچوي ګرنیټان هم سره ورواچولو ګرنیټان ورواچول دغه ما مجاهد ورته ویل وام دغه یو مرچا ویله یو د مرچا وسته ګرنیټ په راکټ باندې مرچا وسته د تخریبي مرمي یو رقم وړي مرمي راځي مو به د تاروزي ټول دغه وسته بس یو د څنګه ټک پیو یو ټکی وو کو یو څو وخت دیم ګرنیټان واچول بل واره سی ما ورته ویل ما غجو ویل عسكر د ما غاغ واوریدو څنګه غاغ واوریدو راکټ راوستل ما د څنګه په پورته کولې د سیم پروت کول هغه ګرنیټ ما په کې وچودل څنګه وچودل د ما په مات سوی بل تقریبا دا یو خو بغل ټول پرخچو ونیول مجاهد می څنګه وکړو یو راو کو ته څنګه ما ورته ته څنګه دی ول زم زخمی یم چې دی ختم راو کته یو خاطر یو بل مرګره و موږ زخمیان سو یو ویل خاصه زه درالم هغه تختورتلو موږ ما دوم کوشش د توپک نه د عمل د سیمونی ول د سیمل خلدارم د ځان راواړول د لیو څو جراله ماتي دا سی بیو خره باندې راکله بلال په نامه یو مرګره د یو مجاهد دا شراغه یتیزر الله سونی ولما ما چې دومره کلم چې د کلاتر کونجه ورسولم وري یو څوخ بیو خسوي مې سوجي نور دغه شرالم سرالم لغوجه څنګه رالم د بلال اتو زول دله هم بیرته ولاړ نور مجاهدین راوستو د ما جای ورته معلوم و زینه سره اخیستو زی په ځنه کې راوښتم زه یو ماته ما وسنه اوس مجاهد څنګه سوی هغه سوري مرګرو چې تومره پښتنه وکړه وای مجاهد هم راوړل دي هیڅ مشکل هم نشته اته زه کې ډیر زوبل مارتل او برا کوي هیڅ او بنه راکولې حالت مالک دار کوم وچیدو هیڅ او بنه راکولې بلرمه انزله کاری سامنیږي دته مې کاری سالي کو بخورا که زه خو کې ډیر بد بازار دی غره بل مګر ته لا یا سو بو ورنه کې دا کای په نسل کې دله یا فقط کې دله بیا وب تاوان ورته کوي خو بو چاره نکړه بګنه ان برنځو ته ورسولم برنځو سي ورس نوري پاسمان وسنو کې لغو جو یوړم ناوی کې بیا خدر ملنه وسو ریم ټول او تقریبا یو 4 شپې ورې موږ بستر په ناوي کې په دغه 4 ورځو کې مکورنۍ در باندې خبر وکنه چې تالته
نو کورنۍ دغسې خبره وه دومره خامخا خبرې دوی دا ولې کور ته نه راځي مخکې به موږ تقریبا 3-4 شپې کې اوارې کور ته کړلو دغومره لیک شکې اخیستی ولو بیا یو 15-16 ورځې بعد بیا ملګرو راته خبر کړی ولو داسې یو احساس به دې نه کوه چې که احیانا دا زما پښې بیخي بیا کار پرېږدي داسې وېرېدلی خو به نه یې نه وېرېدلی نه یم موږ دا د جهاد په لار کې دا تکلیفونه راځي موږ یقیني ډېر خوشحاله کېدو ډېر د هغه نه کولو که نه بیا مې دغه د الله تعالی ښه لاره ده د جهاد ښه لاره ده په دې لار کې باید موږ هر څومره خوږ سو دا احساس مې بیخي نه کول سي او وریسې ولاړم یقیني ښه درملنه مې وسوله ښې مجاهدینو ښه تکلیفونه راسره تېر کړو له ما سره یو د خالد په نامه و یو د سیلاب په نامه و د یقیني ورځې ما ډېر خدمتونه وکړو دغه مجاهد هم بیا له تاسو سره و که هغه نه و دا مجاهد هم له ما سره و دواړه په یوه جو په یوه اطاق کې چرته پوړنګو میلو راوړه دې دنونه ستا د یاد سیلۍ د غرونه یادوي دې ورکتلې جانه غرونه یادوي دې ورکتلې جانه چتا بسورتا دماوي چتا بسورتا دماوي چتا بسورتا دماوي چتا بسورتا دماوي هغو چړاویو درته ډېر کړل سلامونه ستا د یاد سیلۍ د غرونه یادوي دې ورکتلې جانه غرونه یادوي دې ورکتلې جانه چرته پوړنګو میلو راوړه دې دنونه ستا د یاد سیلۍ د غرونه یادوي دې ورکتلې جانه غرونه یادوي دې ورکتلې جانه څومره چې په ملنګې وه 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 پتارو نارو کی کول پدې خوبونه ستا د یاد سیلۍ د غرونه یادوي دې ورکتلې جانه غرونه یادوي دې ورکتلې جانه چرته پوړنګو میلو راوړه دې دنونه ستا د یاد سیلۍ د غرونه یادوي دې ورکتلې جانه غرونه یادوي دې ورکتلې جانه غرونه خالي غرونه خالي واليادول غرونه خالي واليادول غرونه خالي واليادول ستا تورې څڼې او ستا ړنګ قدمونه ستا د یاد سیلۍ د غرونه
غرونا یادوي دی ورکتلی جانا غرونا یادوي دی ورکتلی جانا چرتا پړنګو میلو راوړ دی دنونا ستاد یاد سلیدا غرونا یادوي دی ورکتلی جانا غرونا یادوي دی ورکتلی جانا دوا تنزيد وجود ذبیح الله رابط دې ته چې په دغسې حالاتو کې چې تاسو دومره سختۍ هم تېرې کړې او ستاسو قرباني مې نه هېرېدونکې دي کله چې تاسو بیرته روغ سوې که نه بیا له ورسته تاسنګ چاپه راغله چې تاسو یې وړاندې کیسه وکړه دغسې یو بله کیسه که راته وکړئ د جګړې له ډګره چې هغه ډېره لویه جګړه سوې او تاسو پکې ورته برخه اخیستې یې ولاړو تقریبا ما پښو کې سیخان وم په یو وخت کې نو موږ یقیني دا احساس بیخي نه کوو چې موږ بیا زخمیان سو هغسې موږ دا ویل چې په دې لار کې موږ څومره تکلیفونه را باندې راشي څومره زحمت راشي موږ ویل چې پروا نه لري که شهیدان سو موږ ویل چې پروا نه لري نو موږ په ولسوالۍ کې د ګیرو عمر مولوي صاحب نومېدو دا دلته نظامي ولسوال و دا راغی په غرمه کې راغی موږ هلته په یو جومات کې اړولي وو په سلیمانزو کې نو موږ مسؤل چې وو ذاکر مولوي صاحب ولې دې سره کېناست ویلې موږ دوه ملګري په کار یې له لیزر سره نو موږ یو چیرې لیږو نو موږ وایي دلته اندړو ته ځي نږدې دلته به چیرې کار یې شپه کار به یې نو ما ذاکر مولوي صاحب ته ورته ویل نو زه خامخا ورسره ځم یو راته ویل سړی تا پښو کې سخان هم دي زوبل مې زخمي سوی یم ته مه ځه ما ورته نه زه خامخا ځم اته ویل ښه صحیح ده ولاړ شه اته وایي بل کوم ملګری شو به ما ورته ویل یو ځای راسره ولاړ شي نو ما عزیر ولاړو تقریبا چې ولاړو ابو یوسف صاحب له ملګرو سره مغا وکړو یغو راته ویل اسامه مولوي صاحب د ګیرو له دې سره رابطه کوي دې سره مغا وکړو یغو راته ویل موږ په قرهباغ کې د قرهباغ د شرکل ته راسي نو ورې شرکل ته ځان ورسول ورې سي ولاړو یو شپه شرک کلی کې وکړل یغو ولاړو ما خوستنم سي حرکت وکړو تونسان راته راوستو مرګري کې سپارو نو زه دغه عزیر په څنګ ناستو د بویل زابل ته ځي چا بویل هلمند ته ځي نو موږ ته خیال نه ویل خو موږ په دغه هغه کې چا بویل زابل ته ځي چا هلمند ته ځي نو خیال ولاړو تقریبا 4 غنټې مزل وکړو ګیلان ته ورسېدو ګیلان سي ورسېدو ورې ماخستان تقریبا 10 بجې ډوډۍ موډۍ مې وخوړه سیورې یو جماعت ونه مخ نه ولته موږ ته علاقه نه معلومېدم جماعت سره ډیر مجاهدین راغلي وو بریم سره جیس ابو یوسف صاحب تقریر وکړو دغه چې دلته پلان کې جی باندې کار ده نو خلک سعود ګیلان خلک ډیر مجاهد خلک وو او ډیر ښه خلک وو د عسکرو چې کني ډیر بد پازر سو کله به یوانونه ورته راوستو کله به دغه ټکان د عقل ته ورته راکولو نو ورې سیمګه کله دغه مسلې ابو یوسف صاحب وکړي د ارجی ته ار پوسټي ته مسول سره وټاکلو نو سامول صاحب نیمګه مسول سو تقریبا دا ټول کار یو ته پلاس ورکو چې تاسو سره د مرګري ټولې نو موږ سره حرکت وکړو دا غرونه یې ډېر غټ وو ما فوکس خانو او دغه ورځ تقریبا ښه کار وسو دغه پوسټي مستی ټولې ونیول شوې غنیمتونه مرګرو راوړو 15 نفر د لیدي عسكر کې ختم شو څو شپې به جاوري کې تیرې کړې وښ پم تیرې کړې دا وښ په جنگو دا وښ په به کله مخستم مخ کارو تکلو باز مخستم مو جنگ کول کوي ورځ مخ کارت نه کړی کنه یار ورځ مخ کارت تکلو تا خپل حالت له څه استفاده کوله تا وړاندې ویل چې ذاکر مولوي صاحب ته ویل چې لیزر هم ضرور دی ورسره نو تاسو لیزر در سره وکبل شئ نو مو خو تقریبا د یک 4 ډلګي کې د غږی 3 ډلګي مرګري ولاړو ثابت سم مرګري ولمو سره او د منصور مرګري و د مخ سره یو د مغ لیزر موږ دغه 3 مرسکل شپږ مرګري یو لیزر یو ورل مخ سره لیزر اوله کې چې کله ته مجاهدینو ته ولاړې لاول کې د کوم توپک ډېر خوښېده چې در سره راکټ توپک یا هم دغه رنګ لیزر یا بل شی یعنې ستا کوم مسلک ډېر پکې خوښېده نو ورې خو اوله کې خو د لیزر میزر هیڅ شی هم نه وي د لیزر تقریبا یو څو کاله بعد بیا رالی بیا نو ورې اوله موږ دا احساس کول چې موږ سره یو ښه توپک وای چې مازې یو ښه نوی لیک توپک وای ورې اوله کې مسلې داسې شیان نه وای موږ اول د کلاشینکوف ډېر غوښتنه کوله چې کلاشینکوف
چې ښه کلاشینکوف را سره کار وکړي را سره. بیا وروسته وایي چې ښه راکټ وایي، بیا لیزر پسې راوتې، نو یقیني بیا ډېر خوندور کارونه په لیزرو باندې وسو. هغه وخت کې کله به چې ملګرو سره به ډېر خوښ وي که په کور کې داسې له زړه ووایه. نو یقیني ملګرو سره موږ ډېر وخت تېرول، له ملګرو سره ښه وخت تېرول، نو ډېر خوند یې کول چې موږ به یو کار ته تلو، یو ځای وسوي یو پوسته باندې کار وکړو، یو ځای دغسې کمین ته ولاړ شو، نو موږ به ډېر خوشحاله کېدو. په هغه وخت کې کله تاسو د جګړې په حال کې ویا، کله به چې په جنګ کې وي او د دې امکان هم لکه د تاسو وړاندې کیسه وکړه د رام پوسته کې زخمي سوې، دغه رنګه هغه بله جالبه خاطره دې وویله چې ټانک در پسې ډېر نږدې درغی. په دغسې حالاتو کې د کور څوک سترګو ته درېدو، یعنې دا فکر دې کول چې که احیانا زه شهید کېږم په کور کې به پلانکی بیا څنګه یو احساس کوي، خفه کېږي به راته؟ نو هغه خو یقیني مور پلار خو ډېر سړي باندې ګران یا مور پلار باندې مایل ډېر ګران، مور پلار دې موږ یقیني ډېر سترګو ته درېدو، هم ډېر سترګو ته درېدو. رابس دې ته ذبیح الله تا ډېرې کیسې وکړې، د ډېرو ملګرو دې وویل، په خاص توګه د خالد یادونه دې وکړه او دغه رنګه د نورو د شهیدانو ملګرو یادونه دې په لنډه لنډه کې وکړه. اوس به راسو د جهادي دورې تر ټولو نږدې ملګری دی څوک ژوندی دی که شهید سوی؟ نو ما په دغه کې موږ یو سرګروپ و د شهید اکرم بم په نامه و، دا ډېر غیرتي سړی و او ډېر بیداره سړی و، له موږ سره یقیني ډېر زحمتونه تېرول، دغه ډېر راباندې ګران و، د غزني په جنګ کې شهید سو. د یوه داسې یو خوږه خاطره درته یاده ده که نه چې ته د لومړي ځل لپاره ورسره مخ سوی یا هم په جنګ کې کله سره یو ځای سوي یاست، داسې یو خوږه خاطره یې درته یاده ده؟ ما چې مخکې درته وویل چې یو جندالله په نامه یو طالب و شهید سو په سلیمانزو کې، دلته ډېره غټه قوه راغلې وه، تقریبا 2 شپې ډېر تېز جنګ ورسره وسو. بیا دغه شهید اکرمه د موږ دلې مسؤله و، د شهابالدین کلا کې و، دا دلې موږ مسؤله و. یو شهید عزیر و، دا هم ډېر تکړه سړی و، ډېر ښه راکټچی و. نو یو راکټ له ما سره و، له ما سره تقریبا 2 تخریبي مرمۍ وې، یوه دانه مرمۍ وه د راکټ را سره، د غټه د ټانک مرمۍ. نو دلې ټانګونه رالو، هله جنګ و، بیا کولګه کې رالې ټکان یې را باندې وکړو، د دلې را سره د ویل دلې اوسه یا ځان لږ محفوظ کړه چې د کولګه کې ولاړ سي، بیرته به بیا کار شروع کوو. نو بیرته هغه یقیني ملګرو دومره خوا به د ما ورته زه به د پلانکي جګ تیار ورسم، یو د راکټ ټک به د یو ټانک باندې وکړم. دوی ویل نه دغه جې به نه خورې، کله دی لږ رامخته سو بیا به ټک پې کوو. بل وار یو ټانک داسې لږ راوښود، شهید عزیر هغه هم شهید سو په ښارونه کې الله دې شهادت قبول کړي. یو باندې هغه وکړو، عزیر د ټانک تا خوا څو ته یو راکټ کار پې وکړه، نو یو کار پې وکړو، یو خوا نور ملګرو هم کار پې وکړو. دغه څنګه کار پې وکړو، موږ هم یو څه ټکان سره د میلانو سره پې وکړو، ټانکونه یې بیرته شاته کړو، هله ټوله قوه پسې شاته سوه. له یو خوا نور ملګري هم ډېر، یو هم تېز کارونه پې وکړو، دا شکې و هغه هم سره رامخته کړې. نو ټانکونه چې ولاړو، دلې یو کرملی په جومات کې پاتې سوی ولو، چې موږ خبر سو جندالله شهید سوی ده، بیا ډېر طبیعت ملګرو خراب سو. په هغو جنګ کې یو بیا جندالله شهید سو، خو شهید اکرم له موږ سره په جنګو په هغه کې ډېر تکلیف تېرول، ملګرو به دی مخ ته کار ورته ډېر تکړه سړی. وړاندې دلته ملګرو یادونه وکړه چې تا سرګروپ په حیث هم پاتې سوی که نه، دغه سرګروپي مسؤلیت دې په خپله اخیستی و که یې در کړی و چې نه خامخا به یې کوې، که تا ته خوند در کول ویل زه باید سرګروپ یم؟ نه موږ خو ورې دغه غوښتنه بیخي له چا چې نه کولی سي زه سرګروپ سم هغه څه، خو دغه موږ مشران چې وو یغو راته وویل چې ته به دلته پورته له ملګرو سره خامخا پاتې کېږې. ما ورته نه زه نه پاتې کېږم، یو بل ملګری ورته وټاکه، وایي نه ته به پاتې کېږې. تی بس موږ چې ورته پاتې سو، غاتي مسؤلیت و، د امیر خبره ونه په ډاګ هم نه سوای اچولی. بیا له ملګرو سره تقریبا 3 کاله ما مسؤلیت وکړو. دا 3 کاله مسؤلیت دوره کې دي کله کله تعرضي عملیات وکړو، که دې ونه کړو یا دې کله ملګري چېرته په چاپه کې راګیر سو، که راګیر نه سو دغه ستا اړوند ملګري چې وو؟ نو ملګرو خو چاپې هم لیدې مشکلات ډېر وو، ډېرې چاپې وې او تعرضونه هم کېدو. ملګرو څو ځای هم تعرضونه وکړو، یو ځای خانیه کلا کې یو تعرض وکړو، د اندړو طالبانو را سره ورې د اردووالو یو 20 نفره کې دا 2 نفره یې خط سو، 3 نفره هم ژوندي راوستله. نو دغسې څو جیان دغسې کارونه وکړو. دغه رنګه وړاندې مخکې له دې چې خپرونه پیل کړو دلته ستا ملګري وو، نو ما ویل چې د هغوی څخه پوښتنه وکړه چې دوی د نږدې ملګري په اړوند راته ووایسته چې هغه په یوه پسې دی ډېر خفه سوی. هغه کوم ملګری و چې کله شهید سو دی ډېر سخت خفه کړی؟ نو هغه فاتح خالد په نام و. هغه د کوم ځای و؟ هغه د پالای و. فاتح خالد ستا تر مشري لاندې جهاد کړی و که ستا د ډلګۍ ملګری و فقط؟ نه له ما سره پورته ګروپ کې و، د ما سره دلې جهاد کول. ما تقریبا د مینو مسلکچي و، ډېر
تکړه سړی ولو. د فاتح خالد پړوند که لږ نور هم وغږېږو، چېرته شهید سطور سره وې که نه وې، او د شهادت په ورځ یې څومره خفه سوې؟ نو فاتح خالد صاحب موږ دغه په تاسنګ کې به موږ پیره کوله. تاسنګ موږ یو مخ ساتل، سی ولسوالي کې عسکرو، دې خواته یوه بله د اردو پوسته وه، یو خواته اربکیانو پوسته وه. نو دې ته موږ ټول وخت د نږدې کورو کې ولو، ټوله ورځ به موږ د رسکوپو له پیکاپ له راکټو سره ورته ناست وو، د سړک موږ عسکر نه راپرېښودو. بیا دغه سړک موږ بند کړی و، د غوښ پو کې ماینونه به وړلو، پورته به د دښتې کې به مو د شپې نه مالې ښودو. هغه به چې راتلو دی به ورې بعضې وخت ټانګ ورته برابر سو، یقیني څو وارې ټانګونه پورته سول ورې. نو فاتح خالد یقیني ډېره غیرتي سړی و. کله چې موږ دغه سړک بند کو، نو موږ د لې په یو جومات کې واړولو، ټوله ورځ تېره کړه، ملګري په پیره کې ولو، دی هم په جومات کې ورسره مازدیګر خواته سولو. نو ذاکر مولوي صاحب راغی، د موږ مسؤل و، دوی دلته یو مین نږدې یه، موږ ته ښه سید کې به دوی ورته ویل ښه ږدو. اته ویل څنګه؟ دوی ویل دغسې مین جوړوو چې هغه تاریکي که عسکر راغلو اتر مازې کش کتې به پرې ور وچوي. موږ ښه سید. نو دی موږ دیګ ته راولېږدو، موږ په تاسنګ کې پاسو، دی دیګ ته م راولېږلو، دوی مین یو بل ملګری مو سره مین یې جوړ کړی ولو، دیګ بخار کې جوړ کړی ولو. نو ماخوستن موږ په ډوډۍ ناستو، دی بېرته له دیګه راغی، مین یې جوړ کړی و، د لږ جومات ته راغی. ما پوښتنه ترې وکړه څنګه سو؟ وایي مین جوړ کړی ده. نو وایم ښه ته یوه 2 ګولې ډوډۍ وخوره، اتې به ځو. وایي ښه سید. نو ډوډۍ موډۍ چې وخوړه، یو د سیب په نامه و، یو همت په نامه و، نو یو زه سوم، یو د غزنوي په نامه سو. دغه څلور په 2 موټرسایکلو روان سو. مین هم راسره واخیستل، یو لیزر راسره واخیستل. وریس واخیستلم، د هلالو یو هلال هم راسره، هلال او همت ته ورته ویل تاسو دا یو مین ته دلته ځای جوړ کړئ، موږ به دغه بسته کړو، اتې موږ هم پسې درځو. وایي ښه سیده. نو ورې کار شروع کړو. کله ولاړو د مین جان هم سره سمولو، چې سمولو ما هغه ته ورته ویل صاحب ته اعظم او ته راجګ سو، هلته به یو څو ډبرې کېږدو چې د موټر که داسې راکړو، اتې به دورې وکړسي. وایي ښه سید. ما داسې هغه ډبرې اخیستې، یو درب سو ډي سي راوویستل، یې خواته لږ لرې ولګېدو. اتې ده ویل چې دغه ډي سي څنګه راپیر کړو؟ ما ویل خامخا هلته کمرې نه یې لیدلې، هلته مخ دا د یونټ خواته به یوه کمره وه، بعضې وخت به یې ملګري ولیدو، بیا به یې ډي سي راویست، یا به د معلومات ورته کېدو. بل واره چې درب سو، صاحب ما باندې غږ وکړو، وایي ذبیح الله مین انفجار وکړو، ملګري لکه خوږ کړو. چې ما د سره ورمنډې کړې، غزنوي غږ وکړو، وایي زه خو ولګې هغه زخمي یم، ما در واخلې. ما ورته ویل ته دې ولې زدلې پرېوځه، هغه د پرېږدو دې نه، هغه ځای پوستې ته هم ډېر نږدې ده، خامخا دې وړو. ته دغه ځای ګوښه ده، که بنګنې منګنې راسي تر څو یا موټر موږ راغواړو یا یو رقم کوو. اتیم صاحب ته ورته ویل چې ته دا یو موټرسایکل خوستی که، بېرته اسنګ کلي ته ولاړ شه. ورې د ما موټر ولاړ و، او موټر تیز راولې، دا ملګري کېږو. اتې غزنوي وویل چې زه خو نو ډېر بد لګېدلی یم، ته لږ اوبه یا چېرې ماته اوبه هم کښېناستې، ولې دلې پرېږده. نو فاتح خالد شهید سو. ده ویل نه فاتح خالد نه شهید سوم، نه هغه شهید سو، زه هغه راټولوم سره. یقیني فاتح خالد یې دومره زوبل کو چې له نامو کته وپورته هېڅ شی هم نه و، دا هم ټولې غوښې د شپې سره راټولې کړې، هله هله هله، خو یقیني ډېره یې ودردوله. کچرت کېږي بیرته راشه ګوره، کچرت کېږي بیرته راشه ګوره، کچرت کېږي بیرته راشه ګوره، کچرت کېږي بیرته راشه ګوره. هیلې مې ټولې شولې مړې ګلابه، زما د ځوانۍ ورځې او شپې، زما د ځوانۍ ورځې او شپې ګلابه، شوې پتا پسې کږې ګلابه، د زړګي ستنې ماتې شوې ګلابه، په انتظار انتظار تېرې شولې، زما د ځوانۍ ورځې او شپې، زما د ځوانۍ ورځې او شپې ګلابه. زه دې په خپل جرم دې هېڅ پوه نه کړم، زه دې په خپل جرم دې هېڅ پوه نه کړم،
زدی په خپل جرم دې هیڅ پوه نکړم زدی په خپل جرم دې هیڅ پوه نکړم منې د کوم غماز قصې ګلابا زما د ځوانۍ ورځې او شپې زما د ځوانۍ ورځې او شپې ګلابا شوی پتا پسې کږې ګلابا د زړګي ستنې ماتې شوې ګلابا په انتظار تېرې شولې زما د ځوانۍ ورځې او شپې زما د ځوانۍ ورځې او شپې ګلابا د یوه ملګري شهادت ډېر دردولی یاسته اوس د کوم ملګري خاطره کله کله ډېر زوروي چې وایي کاشکې پلانکی نن ژوندی وای له ما سره یو ځای وای د کوم ملګري خاطره دې ډېر زوروي نو شهید اکرم وکني موږ وخت مسؤلیت کې تیر کړی و موږ سره ډېر ښه وخت تیر کړی و نو مخکې شپو کې ما ویل کاشکې شهید اکرم ژوندی وای نو څومره ښه به ولو هغه نو داسې بعضې ډېرو ملګرو خاطره یې یادېږي ملګري نو یقیني که چې چا یو مېرېږي نو ډېر ملګري موږ شهیدان سو یقیني که یو مېرېږي د کوم ډلګۍ مشر یا د کوم سرګروپ تر قومندې لاندې مو ډېر وخت جهاد کړی له اکرمه څخه که تېر سو د نورو کومو سره ډېر وخت پاتې سوي یاست او هغوی هم دغسې وو لکه اکرمه دغسې ځانګړتیاوې یې درلودې و موږ شهید اکرمه سي و ما 4 کاله د هغو تر مشري نن جهاد وکړو په اوله کې نو له هغو بعده بیا ذاکر مولوي صاحب سي و موږ مسؤل وو تقریبا 2 کاله ما د هغو تر قیادت لاندې جهاد وکړو له هغو بعده بیا 3 کاله ما خپله سرګروپي وکړه ذاکر مولوي صاحب بیا څنګه سړی و هم ډېر کلک سړی دی ډېر غیرتي سړی دی اوس تقریبا اوس هم ژوندی ده الله دې ښه عمر ورکړي په اسلام کې نو اوس په پکتیکا کې د سرحدي لیوه مسؤله ده ذاکر مولوي صاحب هم همدغسې جنګونو ته در سره تلو لکه اکرمه صاحب چې هغه ته په جنګ ډګر کې در سره یو قومنده درکړي و یقیني ډېر وخت جنګو ته کارو ته راسره تله هر ځای ښه زحمت تېرول په ملګرو یې ډېره خوا بدې ده ذبیح الله ربس دې ته چې د دیاک ولسوالۍ چې کله فتح سوه ونیول سوه هغه ورځو کې ته چېرته وې څه دې کول په څه مصروفه وې په جنګ کې وې که نه وې د دیاک د ولسوالۍ د فتح په ورځو کې د دیاک ولسوالۍ کله چې موږ زخمیان سورې د فیض په نامه رباطو دا عسکرو دا قومندانو نو موږ چې په ما چې مخکې خبره درته وکړه چې موږ د رام پوسته کې زخمیان سو په دغو شپه باندې د دیاک په ولسوالۍ باندې هم تعرض و نو دلته فیض په یوه شپه کې ختم سو څنګه دا ختم سو رباط هم سره راغی دغه جیان ټول را پرېښودو سره نه د ولسوالۍ فتح ولسوالۍ په همدغه وخت فتح سوه که هغه وروسته ولسوالۍ دغه بعد یو څه وخت بعد بیا کارونه پرې وسو ولسوالۍ بیا پرېښودل هغه وخت کې ته وې که نه وې ورې موږ ولو ډېر ښه رابس دې ته چې تا وړاندې د ملګرو یادونه وکړه په دې کې د جندولا یادونه وکړه او د خالد تا وړاندې په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې 3 وروڼه په یو ورځ باندې البته 3 وروڼه په طالبانو کې شهیدان سو او یو نفر چې و هغه یې پلار و چې همدغسې شهید سوی و دغه د کومې سره ډېر نږدې وي او د هغوی کومه خاطره کله کله درته یادېږي چې کله فکر وکړې د پلانکي سره چېرته په موټرسایکل تللی بیا جنګ ته تللی بیا هغه خاطره یې اوس راسره شریکه کړې نو خالص و دا موږ سرګروپ ولو د تاسن خواته نو دا سرګروپ ولو بیا یو ورځ وویل وایي دغه په هغه وخت کې دغه ولسوالۍ و دغه پوستې ټولې پاته سوې یوه د ګردۍ پوسته پاته وه بیا له موږ سره په هغه وخت کې موږ یو موټر واخیستل سل پلډر و په هغه وخت کې موږ دا پلډر ته هم ډېر خوشحاله وو نو ده وویل چې راځئ یو کار وکړو موږ څنګه کار وکړو دوی راځئ په موټر کې ولاړ سو که دغه عسکر د ګردۍ له پوستې چې یوه ډاکسن ځای راځي نو څنګه دغه ډاکسن له ګردۍ پوستې حرکت راکوي موږ تاسې به دا سړک ته وروخېږو د خشک لارې ته موږ ورته ښه سمه ده نو ټول لاړو په خشک کې مو واړولو کله ملګری مالته یو پیره کېنول کله که دوی حرکت راکول په موږ غږ کوه موږ دلې ته ورته ناستو څنګه ده غږ وکړو وایي لینجرې حرکت تر وکړو موږ څنګه سړک ته ورسېدو یو څه ځای موږ هم سوکه روان وو نو دوی شک را باندې وانه دوی ټکانه باندې شروع نه کړي
اتی دیم سب کس نه موږ مختب کلاس نه دی اتی دغه سره پری خو موږ ټکا مکان پیونه کول ځان سره کړي ډیر وم خندل نو بیا ورسته رینجر تیر سو رینجر تیر سو ټکا نه دی وکړم دغه سي شهیدانو سره لکه خالد لکه وړاندې تا د فاتح خالد یادونه وکړه د اکرم یادونه دی وکړه بل اخره دغه نظام راغی د شهیدانو تر شا کورنۍ پری خو د شاید بیا سره نه بیا د سوي چې د ایتمان پاتې کونډې پاتې دي اولادونه پاتې دي او دغه ډیر سلنه شاید د سوي چې هغه مجرد خو دی وشم کورنۍ پاتې دي پلار او ورونه او مور یې داسې خلک ځینې پاتې دي اوس پوښتنه کوي کله کله کوي نه کوي و پوښتنې کوو کورو ته یې کنې ورځو سره اوس موږ خپله تقریبا د ډلګۍ مسؤلین چې کله سره راکینو نو دغه مشوره کوو بیا هم په دغه کې یو متحکم ولي صاحب نومیږي دلته یو غزني کې مسؤلیت لري نو دې ته دغه مسؤلیت ورکړی است به شهیدانو په کورنۍ هم راګرځي په د یتیمانو به هم راګرځي نو که څه غوښتنه وه د ده یا چې نه ولو نو دا به ټول ورته ضرورت به یې پوره کوو په موږ به غږ کوي په ډلګۍ مشر به غږ کوي نو سیار څه مشکلې وو د کورنیو یا څه غوښتنه یې وله دا ټول ته به ځان رسوه او که تا داسې وي چې ته نه رسېدې بل ملګري ته زنګ واله نور ملګري ټول کومک سره کوو رابطه دې ته ذبیح الله چې بالاخره اسلامي نظام راغی هغه وخت چې ته په سنګر کې د کومې هیلې لپاره جنګېدې جهاد دې کول هغه هیلې دې اوس پوره سوې و نو دغه تقریبا موږ چې دا دومره زحمتونه تېر کړو ډېر ملګري د موږ شهیدان سو نو چې کله فتح راغله اسلامي نظام راغی د موږ یقیني ډېر خوشحاله سو دا ولس باندې ډېر خوشحاله سو چې دا ولس له مشکلاتو خلاص او د امریکا غلامانو دا شیان ټول سره ختم سو یا تسلیم سو یقیني موږ ډېر خوشحاله سو رابطه دې ته چې کله غزني د وروستي ځل لپاره فتح کېدو او کابل هم فتح سو ته چېرته به څه دې وکړل که په هغه وخت کې ته په جګړه کې نه وې په دغه ورځ زه په کور وم ملګري سره اکلو ملګرو ته ورتلو موږ سره ولاړ سو وای نه څه خبره نسته ته مه راځه نو سهار چې خبر سو د ملګرو سره مې رابطه وکړه غزني ته چې رالو بس جامعه ملګري لیدلو یقیني ډېر خوشحاله سولو څومره وخت وروسته غزني ته راغلی تقریبا له یوه ورځ بعد غزني ته پسې راغلم یعنې زما هدف دا و چې په ټوله کې څومره وخت غزني ته نه وی راغلی او دغه ځای مو نه ولیدلی غزني تقریبا زه 11 کاله نه وم راغلی 11 کاله غزني ته نه وی راغلی 11 کاله غزني نه وم بیا چې غزني ته راغلی دلته وضعیت څنګه درته ښکاره څومره خوښ وې چې ستاسو مبارزې او هغه توی شوي وینو بالاخره رنګ راوړ نو ما خو یقیني ډېر خوشحاله سو دا خلک هم چې ولیدو دا مجاهدین هم چې ولیدو یقیني ډېر خوشحاله سو چې اسلامي نظام راغی او الحمدلله دومره هغه سره راغی چې ملګري هم ډېر نه خوښ سوي او ډېر خوشحاله و ملګري ټول جهان کې یقیني په ټول افغانستان کې دغسې فتح راغلی وي ټول جهان دغسې ملګري خوښ سوي نه و ډېر مشکلات نه و نو یقیني ډېر خوښ سو موږ اوس یوه خبره بله چې باید وکړم تاسو د یو سرګروپ په حیث باندې دنده ترسره کړه کله چې سرګروپ ویه څومره مو هڅه کوله چې له ملګرو ته وفادار پاتې سئ او له ملګري په تاسې باندې باور ولري یعنې که جنګ ته تلئ ملګري مو تر مخ کولو که تاسو تر مخ کېدئ واقعیت ووایاست دا واقعیت خبره ده یقیني موږ ملګري چې وو د جهاد یقیني ډېره ښه دوره وه او ډېر ښه د اخلاص وخت و موږ دا نه ویل چې پلانکی به مخته سي او پلانکی ځان شاته کړي نو زه سرګروپ موږ دا هڅه کوله چې باید اوله زه ځان یوجې ته ورسوم خو ټولو ملګرو دا هڅه کوله چې یوجې ته ځان مخته ورسوي ملګری خو نه سي څومره په یو بل باور درلود یقیني ډېر 100% موږ باور درلود داسې یو کیسه د خپل باور راته کولی شي چې تا پسې ملګري باور کړی یا ملګري په تاسو باور کړی موږ یقیني په ټولو باندې ښه اطمینان ښه باور درلود کومه کارو ته به چې کړو دا هم نه ویل چې یو ملګری دې ځان شاته کړي یا ما پرېږدي دلته یا زه زخمي سوم ما دې پرېږدي یا به زه شهید سم ما دې پرېږدي یقیني دا احساس موږ ته بیخي نه راولیدو حتی داسې ډېر جان راغلی دی چې موږ یو ملګری شهید سوی ده نور ملګري ورغلي دي جاز راغلی دی تقریبا په یو ملګري باندې موږ په اوه ملګري نور هم شهیدان سوي دي راځم دې ته چې تاسو وړاندې په خبرو کې یادونه وکړه کله چې تاسو د رامک پوسته کې زخمیان سوی دا هیله مو چې اوس به د یو ملګري راځي په دې زخمي حالت کې به دې باسي او داسې زخمي به دلته د پوستې بیخته نه پرېږدي و موږ دغه اعتبار په ملګرو سره درلود یقیني چې موږ اوس نور ملګري خو خو موږ نه پرېږدي موږ دا اعتبار درلود ان دا حتی چې د سار خواست ولا تقریبا لمر راخوت یو څو وخت پاته و ښه رڼا سوله موږ پوستې والا ښه سره لیدوم ملګري رالو موږ یې پرې نه ښود دواړه وایستو د یوې وروستۍ پوښتنې په توګه در څخه پوښتم هغه وخت کله کله اوس درته یادېږي او کومه شیبه یې ډېره درته یادېږي کوم وخت یې ډېر درته یادېږي چې کله کله در یاست چې کاشکې هغه وخت وای او هغه شیبه وای نو موږ خو ملګري یقیني واقعا اوس ډېر راته یادېږي هغه ملګري چې له موږ سره به ورې ناست وو منجلس به یې راسره کول په جوماتو کې به ناست وو هغه وخت یقیني ډېر راته یادېږي چې په سنګرو کې به ولو
اوس ورسېد د خپرونې د پای شیبو ته وروستی پیغام او هغه خلکو ته چې یو ډول نه یو ډول د اسلامي امارت مخالفت کوي په ډېره کمه کچه باندې مخالفت نظامی کوي، مثال یا هم سیاسي مخالفت کوي یا هم فکرا له اسلامي امارت سره مخالف دي، دې خلکو ته پیغام څه ده او د دغه نظام ساتلو ته څومره ژمن یاست؟ دا نظام خو راغی قرباني به یې وغوښتې، اوس د دې نظام ساتلو ته څومره ژمن یاست او خلک چې مخالفت کوي هغوی ته اخر څه وایاست؟ الحمدلله د موږ امارا ډېر ښه خلک دي، مولایان خلک دي، ښه بزرګ خلک دي، کنې نو هغه هم دا د شهیدانو له وینو سره خیانت نه کوي، هم له د نظام سره جفا نه کوي، یکنې موږ ډېر پې باوري اوسي انشاءالله له موږ سره له ملګرو سره هېڅ خیانت نه کېږي او د شهیدانو له کورنیو سره او له مخلصینو خلکو سره به انشاءالله هېڅ هغه ونه شي او دا نظام به انشاءالله په دې رقم چې ټول ښه مجاهدین وفا ورته ولري انشاءالله نه به خرابېږي. زما هدف ستاسو ژمنه و، ته شخصا څومره دې نظام ساتلو ته ژمن یې؟ که احیانا سبا بیا دغسې یو څه پیښیږي چې دغه نظام په وړاندې مخالفین راولاړېږي، ته به بیا ټوپک غاړې ته واچوې له نظامه به دفاع وکړې؟ نو دا خو موږ انشاءالله څومره په وس کې کېږي ورځ تر مرګه پورې چې څوک د نظام خلاف راجګېږي نو موږ به خپل وس سره کوو. او هغه خلک چې مخالفت کوي هغوی ته اخر څه وایاست؟ نو هغه د مخالفت نه کوي، اوس الحمدلله ښه اسلامي نظام ده، ټول خلک ښه خوشحاله دي، نو چیرې سفر کوي کوم ولایتو ته که څوک سفر کوي که خپلو کورو ته ځي نه غله سته نه ده څه مشکلات سته په افغانستان کې، نو ټول خلک الحمدلله ښه خوشحاله دي. نو دو خلکو دا پیغام لرو چې نور د افغانستان نه خرابوي، نه دي بل چا ته دومره موقع ورکوي، نه د پاکستان ته دومره موقع ورکوي، نه د بل ملک دومره موقع ورکوي، نه د دومره خوشحاله کېږي. باید خپل افغانستان کې د ژوند وکړي، ښه په سره وکړي. ډېره مننه دا چې راغلی. نو که موږ تاسې چې هم ډېره مننه کوو چې موږ ته هم په خپرونه کې وخت راکړو، ټول د رادیو کارکوونکو ته سلامونه وایي. ډېره مننه، خوشحاله اوسېږئ. درنو اورېدونکو د نن شل کلن مزل خپرونه همدومره وه چې له ګلزمان ذبیح الله سره مو جوړه کړې وه، البته د ده په جهادي دوره باندې وغږېدو. د دې خپرونې تکرار د جمعې شپه 8 بجې او بیا تکرار د دوشنبه سهار 8 بجې له غزه ملي راډیو څخه اورېدلی سئ. وړاندې ښه وخت ولرئ. الله په امان. عشق تسبیتلی زندگی موا، عشق لدنیا نبی پروا بوا، عشق لدنیا نبی پروا بوا، غرب بوا گڑن بوا سنگر بوا، بیا به هم خوشحاله په خندا به وو، بیا به هم خوشحاله په خندا به وو، عشق مون تر دې حده بېته به وو، عشق په دردونو کې رازه به وو، عشق تسبیتلی زندگی مو عشق لدنیا نبی پروا بوا، عشق لدنیا نبی پروا بوا، ټول دنیا گئی برانه روا، ټول دنیا گئی برانه روا، ټول رنگینا یو نه جدا بوا، ټول رنگینا یو نه جدا بوا، عشق مون تر دې حده بېته بوا، عشق په دردونو کې رازه بوا، عشق تسبیتلی زندگی موا، عشق لدنیا نبی پروا بوا، عشق لدنیا نبی پروا رنگو خراب مشي د بلې
جګړې ښکار مشه وطن خوار مشه کمین کمین چاپا چاپا بمبار بمبار مشه وطن خوار مشه وطن خوار مشه رنگو خراب مشه دبلې جګړې ښکار مشه وطن خوار مشه کمین کمین چاپا چاپا بمبار بمبار مشه وطن خوار. سلامونه درنو اوریدونکو، وخت مو بخیر. ډیر ښه راغلی له غزې ملي راډیو څخه د شل کلن مزل خپرونې ته. په دې خپرونه کې د تیر شل کلن جهاد له مبارزینو او مجاهدینو سره خبرې کوو. له دوی سره د دوی په تیر ژوند باندې خبرې کوو او د دوی په تیر شل کلنه دوره ورسره خبرې کوو. نو نن هم په خپرونه کې را سره یو دروند او قدرمن مېلمه ده. زموږ مېلمه به خپله تاسو ته ځان معرفي کړي. نوم او اصل کې د کوم ځای اوسېدونکي یاست؟ ډېره مننه ستاسو اوریدونکو، تاسو ټول ته زه سلامونه وړاندې کوم. زه خپله د غزني ولایت د دیګ ولسوالۍ د دیګ کلي یم. اصلي نوم مې ګلزمان ده، په ذبیح الله باندې مشهور یم. ذبیح الله، رابسو دې ته چې څو کلن وایسي جهاد مو پیل کړ او څو کاله مو جهاد وکړ؟ زه تقریبا د 20 کالو به اوسي ما جهاد پیل کړو. څو کاله مو جهاد وکړ؟ تقریبا 11 کاله مو وکړ. 11 کاله مو جهاد کړی. ولې مو جهاد پیل کړ؟ عامل یې څه و؟ عامل یې دا اوس یو خو امریکایان راغلي وو، افغانستان یې اشغال کړی ولو، او بل تقریبا موږ بس دا کوم ملګري بدلې راکړو چې هغه به موږ لیدلو، یعنې موږ ته به ډېر خوند راکول. موږ به چې واړو جوماتو ته به ورکړو، له دوی سره به چای هم خوړ، ډوډۍ به هم خوړله، یقیني ډېر خوشحاله کېدو. نو موږ ته دوی هغه ډېر خوند راکول. نو څنګه چې موږ په دې پوه سو، موږ هم جهاد ته ملا وتړله. کله مو چې جهادي مبارزه پیل کړه، چا ډېر وهڅولې او چا مخالفت هم وکړه که نه؟ مخالفت خو نو کور کې خامخا دغومره مخالفت کېږي. پلار هم دغومره ویل چې مه ځه، بس موږ ورته چې یا ځو، خو بله کله به پټ تېر کړو، کله به څنګه کړو، خو اخري هغه هم دومره مجبور اوسو چې اخر اجازه هم پسې راکړه. او چا وهڅولی؟ بس ملا عبدالله موږ دې سره ډېر روابط درلودو. بس یغو راته وویل، یغو ته مو وویل چې موږ ته په ډلګۍ کې ځای راکړه. یغو راته وویل سمه ده، صحیح ده، تاسې اوس کسیران یاست، څو وخت ماتل وکړئ. بیا موږ ماتل وکړو، یو 2 کاله داسې ماتل کې سره تېر کړو. بیا یې یغو راته وویل راځه راځه نوري ګروپ ته. بیا نوري ته وروستم، بس نوري سره په ګروپ کې واړول. ملا عبدالله څوک و او ژوندی دی که شهید شوی؟ نه، هغه شهید سو. هغه ملا عبدالله په ګرګه باندې مشهور و، ډېر غیرتي او ډېر کلک مجاهد و. یعنې د امریکایانو هم ډېر کوشش پسې وکړو او عسکرو هم ډېر کوشش پې وکړو. خو بیا له هغو بعده تقریبا اردو ډېر کوشش پسې کول، بیا اردو یو کمین پې وویل، بیا یې شهید کړو. چېرته شهید شو؟ ما د دیګ خواته، د دیګ له کلي یو خواته څنګ ته یو ځای د ملاریم باغچه ورته وایي، دلته ډېر چنارونه هم دي، ورې یغو کمین ورته نیولی و. بس دی د ورې په موټرسایکل ورغلی، ورې شهید کړو. تاسو څنګه خبر سو چې هغه شهید شوی دی؟ نو موږ ورې ګرځېدو، د دیګ خواته ولو، بس ټکان وسو چې څو وخت بعد درک سره معلوم کړو ملا عبدالله شهید کړی و. بس ولسوالي ته یې راوړی و، بیا ورې سخت سره زوبل کړی و، دغه ټکان یې سره پې کړی، دا سر سره یې ویستی و، په ټانک پورې یې کش کړی ولو، ډېر یې زوبل کړی ولو. د هماغه جهادي دورې که یوه خوږه خاطره را سره شریک کړئ چې ستاسو لپاره ډېره خوندوره وه او ډېر په هماغه وخت کې ورباندې خوشحاله سوي یاسته؟ نو هغه دا خوږه خاطره وه چې کله وخت موږ خو ورې دا وضعیت ډېر اوله کې ډېر سره خراب و، کویې وراوتې، یقیني جنګ مو سره کول، یو څو وخت جنګ به وکړو، بیا بل کلي ته تېر ولاړو، بیا یو څو وخت جنګ سره وکړو، بل کلي ته به ولاړو. خو سوکه سوکه هله هله تعرضونه شروع سو، بس لیزرې راووتې. بیا موږ لیزرو ته یقیني ډېر خوشحاله وو. کله چې لیزر راووتې، بیا د تاسنګ کې پیارټي وله، د لو پیارټي ورته ویله، دغه ولسوالي وه، دغه دې خواته یو بله پوسته وه. تقریبا دا ټول جان دی نیولي وو. په دې باندې ملګرو کارونه شروع کړو، یو څو وخت کیتې هم رالې، ښه خوندور کارونه پې وسو. کله چې دا پیارټي پات وسه، ډېر یقیني خوشحاله وم. د پیارټي د فتحې کیسه که راته وکړئ، هغه ورځ ستاسو وی که نه وی، او یعنې تاسو خپله جنګ کې وی که نه وی، او څنګه فتحه سوه؟ نو هغه خو ملګرو یوه ورځ کار پې وکړو، ښه مضبوط کار یې پې وکړو، کارونه یې پې وکړو. دوی یو څو نفره کې ولګېدو. موږ یو بل د وسیق په نامه و، د بالای د کلي و، دا موږ یو ملګری هم شهید سو، یقیني ډېر تکړه ډېر لایقه سړی و، دا هم دې جنګ کې شهید سو. له هغو بعده دلې ډېر خوندور کار وسو، یوه ورځ ښه کار پې وسو. نو دوی یو څو نفره سره کې ختم سولو.
له هغو بعده بېرته موږ رالو سره ملګري م رالو تاسنګ کلي ته. د تاسنګ په کلي کې مې ټوله ورځ سره تېره کړه. نور مجاهدین هم ډېر وو، تقریبا بیخي ډېر مجاهدین وو. په دا بله ورځ باندې بیا کار په دغو جانو باندې ټوله باندې ښه کارونه وسو. بیا د ولسوالي هم پرېښوده، د دې خوا ته پوسته یې هم پرېښودله. نو تقریبا موږ دې خوا ته یو د زینت کور ورته وایي د پورته ځای کې وو، موږ په دغو کې ورته واړولو. د سار خواست کېده د پیاټي خالي کړې وله، د یا دې خوا ته ګردۍ پوستې خوا ته تللي وو. دا څه اکمالاتو شی پاته وو، دا ټول ملګري سره ورلو، ټول شیان یې ترې راواخیستو، سره راویستو. بله خبره دا د ذبیح الله چې دغسې مبارزې عموما ترخې البته جالبې خاطرې هم لري، کومه خاطره یې ډېره درته جالبه وه؟ جالبه دا وه چې موږ یو وخت کې د توپیر له خوا رالو، دې خوا ته دا کورونه لږ سره ازاد دي، داسې ډېر تنګې نه لري سره. بیا موږ دلته د راسکوپ ورته کېښو، کار وکړو، ډېر خوندور کار پرې وسو. ولسوالي په کمانډویانو باندې، دلته ولسوالي وه، یو خوا ته کمانډویانو، په دې باندې کار وکړو. نو دلته مې کار وکړو، یو 2 ورځې، یوه ورځ مې کې ورکړه. بیا بله ورځ زرکاوي د رهبر صاحب ملګری د دې سره هم خبره وکړه، دې هم په رحم کې اړولي وو. بس دې هم د راسکوپ راوړی، یو د راسکوپ د موږ وو، یو 5 ملګري دلې ورته کېناستو. 5 ملګري چې کېناستو، نو عسکرو تر مخې دغه ترتیب سره برابر کړی وو، خو موږ نه وو پرې خبر. چې د راسکوپونه ورته کېښودو، ملګرو ټکان پرې وکړو، دی ټکان هم نه کوي او ځان هم نه راښکاروي د راسکوپو ته. موږ ورته انتظار ټکان نه کوي، یو ټک وکړي بس مازې موږ غلطوي، خو دی ځان نه راښکاروي چې ملګري سم کار پرې وکړي. ملګرو راته ویل چې دغه نن څه کیسه ده، اول داسې کیسه ده. ما ورته ویل والله که دې څه کیسه ده، خامخا څه چل یې نه جوړ کړي، راځئ چې ځان نه راښکاروي، تېر ولاړ سو. خو په دغو کې یو څه وخت بیا ورته انتظار سو، زرکاوي یو 2 ټکه پرې وکړو د راسکوپ، خو بیا یې ځان نه کړو ښکاره. اتې ما یو مشوره سره وکړه چې راځه نو دا ځان نه ښکاروي، اتې به ولاړ سو. تېر کله له ما سره موټر و، له زرکاوي و، یو بل ملګری شهید سو، د وقاص په نامه و، او پاتې خالد هم شهید سو، هغه هم په موټرسایکل و سره، دغه 2 موټرسایکل یې بولې، موټر بولی و. کله چې موږ موټر ته وخاتو، ما چې داسې وکتو، ټانګ یې راخوسی کړی دی، دا شکې دا لمبه یې راښکاري، دا ټکان داسې رامنځته کوي. دا دیوالو سرونه یې وایستو، موټر نه ولګېدو. ملګرو ته وایي چې اوس څنګه کوو؟ ملګرو راته وایي چې اوس خو کته کېدا یم نه سو، به داسې وکړو چې هغه به وکړو، موټر در خوسی که دی دې ټکان کوي، اتې که موټر ولګېدو بیا به یې رقم کوو. خو په دغو کې بل ملګري دغه له شا ویل چې انشاءالله اطمینان دی، هېڅ مشکل هم نشته چې ورخطا نه شي، او موټر یا وانه وړي یا چپن نه شي. نو خو هلته دوی تقریبا 3 ټانګه راخوڅ کړي ول. په دې کې ما زرکاوي ته وکتو، ډېره داسې شیله غوندې ځای و، دا موټرسایکل یې دغسې ور وستل، د هغو دا څڼې هم ډېرې غټې څڼې دي. دا ما داسې وکتو، دغه موټرسایکل یې دغسې پورته کړو، یو خوا ته ولګېدو، خو موټرسایکل وانه اچول. اتې مې ویل انشاءالله دی هم خلاص شو. خو موږ دغسې راتاوېدو، زرکاوي دلې ورته رسېدلی و، دغه د رام پوسته په هغو وخت کې فتحه وه، دغسې زاړه جیان یې مازې پاته و. دی په دې کې ورته ولاړو، بس